السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو براتره جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی، په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه یعنې بیل آیکن راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او دا لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې دي دا ډېرې مهمې ویډیوګانې دا هر مره تاسو درسره وګورئ. او که تاسو کوم هغه چیپ اړوند معلومات غواړئ یعنې چارج چیپ اړوند معلومات غواړئ تاسو زموږ پلیلیست کې ویډیوګانې وګورئ. زموږ پلیلیست کې هر رقم ویډیو شته، یعنې ما چې کومې ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کړي دي هغه زما په پلیلیست کې هم شته. نو دغه چې زموږ کومه ویډیو ده دغه یوه دا یوه مونږ خلکو ته یعنې زنګ ووهو زموږ د شمېرې نه چې کوم چا ته مونږ مثلا امتحان نه زنګ ورته ووهو، همغه امتحان بل امتحان ته چې مونږ زنګ ووهو پیسې به زموږ څخه نه وهي، پیسې به د همغه څخه وهي. نو دغه ویډیو ډېره یوه ښه ویډیو ده، دا هرومرو تاسو درسره وګورئ، ډېره مهمه ویډیو ده. تاسو یو ځل وګورئ نو خپله تاسو هم پرې پوهېږئ. نن مې چې کوم چې تاسو ته راوړي د فري انټرنټ د اتصالاتو څخه دا هغه مې تاسو ته راوړی ده. نو هیله لرم چې تاسو موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ هغه موضوع خو فري انټرنټ دی. فري انټرنټ په اتصالات کې موږ څنګه کارولی شو. نن زه غواړم تاسو ته دا طریقه وښیم، خو موږ سره تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره هغه ټول راځئ چې ویډیو شروع کړو. Tawab Khan Technical subscribe. د فري انټرنټ دپاره باید تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن لکه څرنګه چې تاسو وینئ دا باید تاسو درته را ډاونلوډ کړئ. او بله مهمه خبره چې دغه لینک به زه به تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم، له همغه ځای څخه تاسو په ډېره اسانۍ ډول را ډاونلوډ کړئ. نو نن مابین کې طریقې چې زه تاسو ته ښیم هغه لږ څه مشکله ده، خو تاسو به موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو یې ښه یاد کړئ او ویډیو به له خپلو ملګرو سره شیر کوئ، ځکه چې دا فري انټرنټ ده. د اتصالات فري انټرنټ دا یو ډېره ښه زیری هم ده او ډېره ښه خوشخبري ده، ځکه چې فري انټرنټ ته موږ 1 روپۍ هم نه پرې مصرفوو. فري انټرنټ ته دا موږ ته اتصالات لخوا موږ ته راکول کېږي. نو تاسو به اول دغه ته ور داخل شئ، اوپن به یې کوئ. نو دلته به اوس موږ چیک کوو چې موږ فري انټرنټ ترلاسه کړو. تاسو به دلته 3 نقطې باندې کلیک وکړئ. نو تاسو به دلته اوس هغه ته ورننوځئ. دلته به تاسو یو اکاونټ جوړ کړئ. دلته تاسو د اکاونټ جوړول څه معنا یعنې څه فایدې لري. تاسو به د سپین ځای باندې کلیک وکړئ او د چا ورڅ ته ورشئ. نو اوس اکاونټ ولې موږ جوړ کړو؟ دغه اکاونټ څه فایده لري چې موږ یې جوړ کړو؟ د اکاونټ دغه فایدې لري که موږ په یو جیمیل باندې ورداخلېږو، که په هر څو جیمیلو باندې ورداخلېږو نو موږ ته 100 روپۍ هغه MB راکوي. موږ ته هر جیمیل باندې موږ ته فري MB راکوي، یعنې موږ ته 200 MB فري راکوي یا 100 MB. د 200 نه جیګ هم نه راکوي نه ښکته راکوي. د 100 نه هغه د 200 نه هغه جیګ نه راکوي، د 100 نه ښکته نه راکوي. نو دغه موږ هر جیمیل ورننوځو هر ډول جیمیل موږ ته هغه 100 MB یا 200 MB فري رایګان راکوي. نو دا ډېره یو هغه ښېګڼه لري دغه اپلیکیشن. که موږ د 10 جیمیلو څخه ورننوځو نو تقریبا 1 GB که هغه موږ ته 200 راکړو نو بیا 2 GB انټرنټ موږ ته فري راځي. نو جیمیل جوړول خو ډېره یوه ساده طریقه یوه اسانه طریقه ده. هر څوک یې جوړولی شي نن سبا کې. که څوک یې نشي جوړولی نو ما هم د دغه په اړوند ویډیو جوړه کړې ده، ویډیو مې ډکه کړې ده، تاسو یې کتلی شئ. زه به تاسو ته د آی بټن چې تاسو ته مخې ته راغله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. نو د جیمیل جوړولو اسانه طریقه ما تاسو ته په کېښودلې ده. نو ډېره اسانه طریقه د جیمیل جوړول خو هېڅ مشکل نه لري. که تاسو اوس جیمیل نوی جوړ کړی نو تاسو به دلته اول راشئ دغه ځای ته. نو تاسو به دلته راشئ د خپل یو هغه نوم به ولیکئ، کاروباري نوم به تاسو یو ځل ولیکئ. ما یو جوړ کړی ده، اوس نوم ته هغه راکوي. خیر موږ به اوس بل جوړ کړو. نو تاسو به دلته یو نوم ولیکئ ورته. نو ګرانو ملګرو تاسو دا ټول داسې ولیکل، یعنې هر څه مې داسې پوره کړل. جیمیل نوم
هر څه چې تاسو پوره کړئ نو تاسو به بیا دلته لاندې هغه باندې تاسو کلیک وکړئ، ساین اپ باندې یعنې چې په نام باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو بیا لږ صبر وکړئ چې موږ ته یو جیمیل بیا راشي دلته. که څرنګه چې تاسو لاندې وینئ دغه د موږ ته یې لیکلي دی رایګانې MB مې وګټله. تاسو وینئ زه به یې تاسو ته په انګلیش کوم. لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه د فري MB 300 MB راکړه. نو تاسو هم دغسې ګټلی شئ رایګانې MB. فقط تاسو دغه ته ځان پکې رجسټر کړئ. نو که غواړئ تاسو د دغه MB څخه کار واخلئ نو هغه طریقه هم زه تاسو ته ښیم، خو تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ګوره دغه اتصالات چې هغه پکې کېږي سیم کارتو کې دا فري MB 300 MB مې وګټله. تاسو به یو ځل د پاس هغه باندې کلیک وکړئ. نو یو ځل هم چې کلیک وکړئ بس اوس نور تاسو ته همغه فري هغه MB درکوي تاسو ته. هغه هره ورځ یعنې څلرویشت ساعتو کې تاسو ته هره ورځ یعنې 300 MB رایګان درکوي. ما تاسو ته 100 یا 200 ښودلي خو دلته 300 ورکوي. اوس به راشو موږ تاسو بېرته به همدغه اپلیکیشن ته ور داخل شئ. تاسو چې دغه اپلیکیشن ته ور داخل شئ تاسو به اوس دلته یو هغه انتخاب کړئ، جای به تاسو دلته انتخاب کړئ. ګوره موږ دلته ډېر ځایونه لرو، لکه څرنګه چې تاسو وینئ دومره زیات دي. نو تاسو به دلته اول انتخاب کړئ. که دغه کار ونه کړو همدغسې نور هم انتخابوي. زیات دي تاسو خو کار کوي، خو لږ څه په سختۍ کار کوي، ځکه چې مشکل خو غواړي. فري انټرنټ همدغسې دا خو کار کوي مست. کار یې چې وکړو نو دلته تاسو ته بیا همدغسې علامه راتاویږي. که څرنګه چې د اشنا علامه تاسو وینئ چې دا اوس پاس کوي، دا بیا داسې تاویږي اوس تاویږي. نو ما لږ کوشش وکړو خو ونه شو، ځکه چې د ویډیو وخت هم دومره نه ده، زیات وخت نه لري، ځکه چې دا لږ زیات وخت نیسي چې دا وصل کېږي. نو تاسو دا ټول ورته امتحان کوئ، کېدای شي یو نیم کار پکې وکړي. البته لږ څه مشکله ده چې کار کوي، خو کار به وکړي زه وایم. نو تاسو همدغلته پکې انتخابوئ چې تر څو کار وکړي. دا پاسینی زه ډېر هغه پیاوړی همدغه کېدای شي کار وکړي، لکه چې بل وارې زیات وخت همدغه ونیو کار یې وکړو. لکه څرنګه چې تاسو ولیدو دغه ده، دا اوس کار کوي. یعنې زموږ اوس فري انټرنټ خلاص شو. تاسو اوس چې د هر شي څخه کار اخلئ بس زموږ اوس فري انټرنټ فعاله شو. لکه څرنګه چې تاسو هم وینئ. نو دغه ځای چې موږ ته راشي لکه څرنګه چې تاسو وینئ، زه اوس تاسو ته ښودی نه شم ځکه چې هغه یې بند کړی. تاسو اوس د هر شي څخه فري کار اخیستی شئ. دا موږ چې کومه MB په انستالات کې ده دا یو هم نه وهي، فقط له فري انټرنټ څخه اوس زموږ MB کار اخلي. نو اوس تاسو چې هر چې غواړئ همدغلته یې کتلی شئ په انټرنټ کې. فري انټرنټ زموږ فعاله شو. اوس چې تاسو هر چې غواړئ فري پکې کتلی شئ، ویډیوګانې ګورئ هر چې ما ګوره 3-4 دانې اکاونټونه په همدغه اپلیکیشن کې جوړ کړل. ما ډېره MB پکې وګټله. تاسو هم دغسې کولی شئ چې خپله MBیانې په همدغه اپلیکیشن کې وګټئ، فري MBیانې. که تاسو غواړئ به همدغسې ویډیوګانې ترلاسه کړئ، همداسې ښایسته ویډیوګانې تاسو ترلاسه کړئ، نو زموږ چینل به تاسو هرومرو درسره سبسکرایب کوئ. د سبسکرایب نه کوئ، که سبسکرایب هم کړئ، د خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه وایئ، د هغه نه بعد ال وایئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو اپډېټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ډېرې مهمې ویډیوګانې دي زموږ په چینل کې، تاسو یې هرومرو هغه کوئ. زموږ ویډیوګانو ته لایکونه ورکوئ. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې تاسو به خوښ شئ. که ویډیو تاسو خوښه شئ نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکوئ. که تاسو تر اوسه پورې توافان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی، هم درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ګنټۍ علامه وایي، د هغه نه بعد ال وهئ. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو پورې به زه تاسو سره خدای پاماني وکړم. خدای پامان.